واړې ماشومانې وې زنانه چې هغو ژړل خو چې داسې ویل چې ویګیله مونږ کره ټیکاله نشته. بسم الله الرحمن الرحیم. دا ټایم 7 بجې د شپې مونږ راغلي یو تیرو میدان ته. د مشر منظور په امر باندې مونږ ډېر غټ پیکیج راوړی دی او دا ټایم مونږ بار باغله روان یو. په میدان کې چې کومې بارې علاقې دي هغه بیخي هېڅ راشن نه دی ورسېدلی، نه خلک ورسېدلي دي. روډونه تاسې کتی شو 1 ګز واوره شوې ده، د سره څه شی تللی نه شي. مونږ ته اوس هم ګوډې مسلکه یې ګوډی خراب شو، هلته مه درولو. او دلته خلک چې څومره دي هغه په کورونو کې بالکل ګیر شوي دي. خلک رودرومي د سرکاري برګېډونو نه د یو ټیم ټیکاله غواړي او هغه سرکار هم دومره په بېعزتۍ سره هغه خلک د غزوی نه لرې کوي. څومره چې کوز خلک دي هغو ته مونږ ریکوست دی چې تاسو راورسېږو په بار باغ کې په میدان کې چې کومې علاقې بار باغ دی، پیر میلادو یا نورې کومې داسې نن علاقې دي هغه خلک تباه و برباد شول. نه ورسره چوني شته نه دوړه شته. یو شی د زندګۍ د تېرولو چې کوم ضرورت دي هغه یو شی ورسره نشته. نه له ټرانسپورټ راتلی شي، سړک یې مکمل باندې واوره ده او یخني دومره ده چې څه حد یې نشته دی. یقین وکړو دومره یخني و هلته اوس واړه ماشومان واړې ماشومانې وې زنانه چې هغو ژړل خو چې داسې ویل چې ویګیله مونږ کره ټیکاله نشته. بل په لیارو کې اوس هلته یې په مونږ یو زنانه راوړه او هغې ملا ماته شوې وه، کوټې پرې پرېوتلې وې. دا د میدان خلک د ډېر سختو ستونزو سره مخامخ دي. چې کوم کوز خلک دي که فاونډیشن والا دي که ریاست ته هغو نه مونږ غوښتنه ده چې دغو خلکو تاسې مدد وکړو، په وخت دغو له راورسېږو. ډېره مننه.